بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه دوستانو ملګرو چرته چوي خاد او بادو سي ما سکرین کې تاسو ګورئ اسن سے قاسم تاسو د خبر حال د دونی ملګری په کې تاسو ګورئ زمګه ونه دي مینوال دي او د پیور کارت خاص کرمګه ورته دي مسلمان یو نور الله دي او بل سید خان دی گجرات نه راغلی دی گجرات کې دی ډېر سو شو خو د نور الله ورور ولا چې اکثر تاسو ته اکثر زه تاسو ته په دې باندې ما ډېر ویډیوګانې هم کړي دي او تفصیلات هم در کړي دي چې مغه سیم کیس دی ورور ولا دی خپړه لیکه انسان دی او خو بیا هم پته نشته ولې په دغه کې تاسو نه خپل هم نه لیکيږي په خبره کو چې دې ته نه د پیور کارت ضرورت شته نو څه ضرورت شته چې دی ولکم سترانګ کیس دی او بیا هم سره سعید رور دی سعید رور سبب لګ ډېر انفارمیشن یې سره خبرې کو اصل صاحب سره هم تاسو اسمو طرفي د دې خو دوه ټیک ټاک یو پښتو کې اوس انګلیش کې مې راوستي کله کله وکه انګلیش کې ویډیو مالګرو ماته میسجونه کو چې اصل صاحب اوس انګلیش شروع کو خو بهرحال تاسو دا انفارمیشن کې د کم پیور کارت معامله دی یو هفته نور انتظار وکړئ چې متقي صاحب راشي کېدای شي چې هغه وخت کې مشترکه جوائنټ پریس کانفرنس وشي او په دې باندې معامله حل کړی شي خو نور الله ورور مسله چې کومه ده یو خو دي 84 یعنی چې کوم کسان دي او ته الریډي پاکستان شهریت الله دی خو دي هغه وخت نه بیا دوه کې غلطي کړې ده چا غلط کړي دي پیور کارت ورکې جوړ کړي دي خو ریکارډ ورسره شته یو خو هغه کیس ستران دی دویم چې کوم د کورودانه ده هغه پاکستاني ده او هغه الریډي د چې کوم حق ته هغه ملويږي خو هغه کوم دي پروسس مخکې نه دی کړی نو دا اوس پیور کارت ته پریشانه دي نو پیور کارت مې تاسو کې ته خپل ځان دلته الریډي مضبوطي مشومان هم دي چې هغه ته بي فارم ملو شوی دي نو تاسو دا یو پیغام هم دي چې خو دا ملګرو تعارف ته چې موږ نن دراغل سعید روډ مخکې نه ما سره رابطه کولې کوشش کولو چې ملاقات وشي نن ته د وطن گجرات راکړې زوب ان شاء الله گجرات اصل سے سره شکر بلګو خو تاسو ته په دې انفارمیشن کې دا اضافه کوم چې گجرات کې پیدا شوی دي گجرات کې پیدا شوی دي لوی شوی دي خو الته کې دي څنګه ژوند ځواکي خوشاله دي هغه هم تاسو سره دا اوس خپل بیان کی چې پاکستان کې پنجاب کې څنګه دوه سره سلوک کیږي څنګه دوه خوشاله ژوند تیروي هغه هم تاسو سره وسره کو چې افغانستان ته لاړ شي وسره څنګه کیږي نو دا یو غټه مسله ده چې سوال اصله کنه اباو چې کم کسان دي په دې باندې پریشان دي نو خدا سي ملګری هم پریشان کیږي ډېر کسان چې هغه الریډي پاکستان شهریت حق لري تاسو ولدار ته محمد الله بھائی نور الله بھائی چې لکه ټول تا هو نو تاسو پورې خپل کیس ولې نه راکول وجه سوا بسم الله الرحمن الرحیم لاول خبره دا و چې دا ډیر وخت چې دا موږ دلته بیخي موږ کله دا فیل کړی نه و چې موږ دلته مهاجر یو الحمدلله داسې ولکه خپل ملک چې ده په هر څه کې مطلب خلاص و آزاد نو اوس د پالیسیانې لیک سره چینج سختیانې رالې نو موږ ته اوس ضرورت پیښ آهسته آهسته چې شناختي کارت کې زموږ پلار چې دا په 1984 کې آی ډي کارت هم و کویت هم لاړ هغلته بزنس کوو بیا بیرته راغی نو له نه بعد بس په غلطي باندې جوړ تاسو اوس په ان شاء الله کوشش کیږي چې خپل منډه تړو او بشي ان شاء الله خدای ته وایي چې څنګه گجرات کې تاسو ژوند ځواک ته څنګه خلولس څنګه ده نو څنګه ژوند کې الحمدلله ماشاءالله ډېر خاصه خلک دي او موږ سره داسې دي لکه د خپل کلي خلک ډېر خوش اخلاقه دي بیخي داسې موږ ته نه معلومیږي چې موږ په بل ملک یو لکه په خپل کلي خپل کور کې یو دومره ماشاءالله موږ سره سید نو ته وایي خپل کمنټ ورته تک نو نیو ماشاءالله بس زه خو تاسو نه ډېر مشکور یم تاسو د پښتنو په حاکم ډېر आवाज وچته ویا او الله دې تاسو ته او حسن خان صاحب ته بنګا صاحب ډول کامیابی وایو او الله پاک تاسو ته عزت درکړي نو ته پښتنو په کې تاسو ماشاءالله ډېر لزلې وکړل او ان شاء الله بیا به کوی او مخکې مونږ کړی دي نو موږ پاکستان کې ما پدایشم پاکستان کې سوي دی او دلته اوسېږو ماشاءالله په گجرات کې او ډېر زبردست خلک دي موږ ډېرې ښې خاطرې لرو الحمدلله بده خاطره موږ نسته او په دې ډېر خوشحاله یو چې موږ ته ډېر عزت قدر راکړی اصل سے اخیری کمنټ ورکړي چې اوس متقي سے هم راځي دا پیور کارت ملګری بیا خاص کر دغه شان ملګرو پریشانې نه چې ته ګوري نو څه سوچ درځي ګوره لمبې خو لکه زه یم چې دا ډېره بدقسمتي ده د دې ملګرو او خاص کر د هغه افغان رونو چې هغه د نن 40 کاله 50 کاله مخکې راغلي هغوی دلته کې تقریبا دریم او څلورم نسل چې دی د هغوی دلته کې نو 50 کاله یا 40 کاله مخکې د دوی نکان چې کوم هغه مهاجر شوي او اوس د هغوی وصي کړ وصي به دوباره مهاجر کیږي نو ما په خیال دا یو ډېره لویه انساني المیه ده او بیا
پکار دی پاکستان حکومت له زه اکثر وایم هغه زموږ طرف ته خلک متل کوي یاره اوښ په چج نه درنېږي نو دا څومره دي 2 میلیونه دي 3 میلیونه دي یا هر څومره چې دي نو زموږ 2.5 میلیونه خلک دي نو په دې کې چې وګورې نو ما په خیال دی یو دوه پکې پته نه لګي نو لږ د کلاو زړه نه کار اخیستل پکار دي دا اوس پاکستانیان دي او سړی نیکې راغلي د نیکه نه پلار د پلار نه پلار او د پلار نه بیا پلار لکه دا یو سلسله روانه ده نو زه یم چې دې ته په یو دغه سره کتل غواړي د داسې د یو زړهسواندي به ورته ووایو یا یو انساني دغه سره ورته کتل پکار دي او داسې که دغه نه که لکه فرض کا مکمل نیشنلټي نه وي نو لکه کم ته چې مونږ وایو یو داسې یو کارت پاکستاني چې کوم دی هغې ته پاکستان اوریجن کارت وي چې کوم دغه دی هغې کې چیرې دوی ته دلته کې نه صرف بي قانوني دوی تجارت کوي دوی باقاعده ټیکس نیټ کې راولي او څومره لکه څنګه چې سړی یورپ ته لاړ شي هلته کې ګرین کارت واخلي داسې سټیزنشپ ما په خیال که فرست کلاس نه نو خو چې دا دویم دریم دغه چې کوم دی دا خو دوی ته ورکړي چې په ازادۍ سره ژوند کوي بچي دلته کې دي اوسه پورې په پاکستان بوج نه دی نو را روان مخکې به ولې بوج کړي او سکولو کې ورته اسانتیا چې سکولو کې ډېر مشکلات دي خاص کر د افغانانو ورونو چې د چا سره د کارت نشته نه هغه ته داخلي بیخي زیاتې بندي دي نه ورکړي اته دا فایده به دي چې ان شاء الله د دواړو ملکو ته فایده وي او روان نسل کې ان شاء الله تعلیم وکړي زه روان وخت به ان شاء الله په ښه تمامېږي او دومره خبره مهرباني دا د ټیم نه غواړم چې د دې متقي صاحب را رایي ده نو بیا مهرباني دا ده چې د موږ د فیوچر پلان معلوم سي چې موږ دلته کاروبارونه دي رشتیم دي ډېر داسې هغه دي دغه هر شي ته د مد نظر وګوري بیا د ښه فیصله وکړي ګرمنا ملګرو بس تاسو ته پیغام هم وو پیغام خبر هم وو او خاص کر چې کوم نو لاو ریکوست هم وکړو چې چې راځي یقینا چې امارت اسلامي نه اوس افغانان رونو ډېرې تمې دي چې ولس د خیر ښېګڼې دپاره هم هغې اواز اوچتوي نو امید لرو چې دې ځل متقي صاحب دوره به ډېره کامیابه وي نو دا تاسو سره وکړئ تعارف هم او ملګرو سره ملاقات هم او پیغام هم ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ